د دارالقرآ دینی مدرسې یو سل تنه چې 15 د قرآن کریم حافظان او پاتې هغه ناظره دي د فراغت وروسته ورته د فضیلت پګړۍ وتړل شوې او سندونه هم ورکړل شول. په همدې تړاو جوړې شوې غونډه کې دیني عالمانو له فارغ شویو حافظانو وغوښتل چې د حنفي فقه د تخصص حدیثو لوی او وړې دورې زده کړې وکړي. مفتی محمد قاسم حقمل همدارنګه پر خلکو غږ وکړ چې اولادونه دې د عصري زده کړو ترڅنګ دیني زده کړو ته هم تشویق کړي ځکه په دې کې د دنیا او آخرت ګټه ده. نو زه غواړم د ټولو مسلمانانو ورونو نه چې اهم او بنیادي مقصدي زده کړه زموږ د دین ده چې دا د دنیا او د آخرت کامیابي ده. ورسره په ضمن کې عصري زده کړې چې څومره کولی شي هغې دپاره ښه د اندازه نشته. نو زما غوښتنه دا ده چې د دیني مراکزو د دیني مدارسو د دې په شمول باندې مالي جاني همکاري دارنګې خپل اولادونه په دین او په اسلام باندې او په قرآن او په شریعت باندې تربیت کړه چې آینده هم ښه شي، دنیا او آخرت هم ښایسته شي. فارغ شوي حافظان وایي خوشحاله دي چې د الله جل جلاله سپېڅلی کتاب یې حفظ کړی. نعمت الله محمد له مسؤلینو غواړي چې د نورو زده کړو زمینه هم ورته برابره شي. او موږ همدغه شانتې د نورو د مدرسې د نور محتممینو څخه مدیر صاحب څخه سرمعلمینو څخه دا درخواست هم کوو چې موږ د په آینده کې د مدرسې دپاره نور د دې درس دپاره لکه لویه دوره شوه وړه دوره شوه د کتابونو دپاره موږ دپاره ښه برابر کړي، هغه اسباب برابر کړي او موږ له وخت پیدا کړي چې موږ دپاره په دې مدرسې کې د تعلیم دپاره نور هم موږ له وخت پیدا کړي. او زما له هغه والدینو څخه غوښتنه دا ده چې خپل زامن باید درسونو ته وهڅوي، مدرسې ته راولېږي چې د عصري تعلیم ترڅنګ دیني تعلیم ته هم وهڅوي ځکه چې دواړه په انسان فرض دي. او د مسؤلینو څخه دا وختونه ده چې موږ لپاره باید کتابونه برابر کتابونه او درجې او همداراز نور د تشویقي برنامې برابر کړي تر څو زموږ د کامیابۍ لامل وګرځي. ورته وخت د دارالقرآ عالي مدرسې مدیر قاري ریډیګل شینواری وایي دوی په 2 دورو کې درس ورکوي. شینواری زیاتوي چې د حفظ ترڅنګ یې ورته نورو لوړو زده کړو زمینه هم برابره کړې ده. کله چې شاګردان لوړو زده کړو ته یعنې پورته ځي د حفظ او تجوید نه بره موږ ورته د کتابونو شعبه برابره کړې ده چې د شروع نه تر دورې حدیثه پورې انشاءالله العزیز چې زمینه ورته برابره ده. د دې ترڅنګ د عصري علومو هم ورته زمینه برابره شوې ده انشاءالله العزیز. د ننګرهار پوهنې ریاست د اسلامي تعلیماتو امیر مولوي محمد طارق مخلص وایي په دې ولایت کې 1300 دیني مدرسې شته چې 1200 خصوصي او پاتې هغه امارتي دي. ټولې مدرسې خو تقریبا 1300 ته رسیږي چې په هغې کې 13 بیا خصوصي راجستر دي، نتایج د وزارت معارف لخوا نه تاییدېږي. 7 مدرسې چې یو سږ کال اوس رسمي شوې وه دا رسمي مدارس دي، امارتي مدارس دي او نور 1200 او شاده خصوصي دي. خو دغه خصوصي مدارسو کې هم څومره چې لوی مدارس دي، لیلیه مدارس دي او که دارالحفاظونه دارالعلومونه دا به انشاءالله ټول رسمي کېږي، سب کېږي به دوی دپاره امارت خاص نصاب جوړ کړی دی چې هغه به تطبیقېږي. د پګړۍ تړلو او فراغت په غونډه کې ګڼ شمېر دیني عالمانو، سپین ږیرو، ځوانانو او د فارغ شویو د کورنۍ غړو هم ګډون کړی و.